بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام دا الله په فضل باندې دو درسونه الحمدلله مخکې شویو. نن دا یو موضوع ذکر کوو چې په کومو حیواناتو باندې قرباني کیږي او په کومو حیواناتو باندې نه کیږي. اصل خبره دا ده چې مبنا د دین زمون هغه په اتباع د محمد رسول الله علیه السلام دا هغه چې قرآن او حدیث کې او د صحابه د هغې نه نقلی نو هغه دین دی، او چې د هغې نه اخوا دی خوی او بدلیله خبري نو دا صحیح دی. یو قانون څه شی به وي خو دا هغه دین نه دی چې هغې ته شریعت ویلی کېږي. قربانی په څه باندې کیږي او په کومو مالونو باندې نه کیږي. سورة الحج 34 کې الله رب العالمین فرمایي چې دا خلک چې قربانی کوي نو دا به په بهیمة الانعام باندې کوي. بهیمة الانعام دا یو لفظ عربي دی، نو په قرآن او حدیث کې د دې شرح شته او دا به د کتاب و سنت نه معلومیږي. امام ابن منذر د حسن ابن صالح نه نقل کړي دي چې بهیمة الانعام ابل، بقر او ضأن او معز چې هغې ته شات وایي په دې باندې کیږي. د دې نه ما سوا که څوک وایي چې په وحشیانو زناورو کیږي یا په خادمۍ باندې کیږي یا په مرغۍ باندې کیږي یا په بانګیانو باندې کیږي، نو دا خبره د نبی صلی الله علیه وسلم نه ده نقله. هغه حیوانات چې هغې باندې قرباني کیږي ورونو هغه یو ابل دی. خو دا ابل چې دی نو دا د عربي لفظ دی، نو دا به منګه د کتاب و سنت نه او د لغت عربي نه د دې وضاحت کوو. دا ابل لفظ چې دی نو دا د بقر لفظ، د غنم لفظ، د الله سبحانه وتعالی منګه او تاسې ته قرآن کریم کې د دې تذکره کړې ده. نو دا ابل چې کوم قرآن او حدیث ذکر کړی دی نو دا د وخانو ټولو انواعو ته شامل دي. که دا بوختي وخان دي، که دا عرابي وخان دي، که دا مصحربي وخان دي، که دا ارحبیه دي، که دا مجیدیه دي وغیره ذالک. د دې نه نور ډېر نومونه د وخانو شته دی او مختلف قسمونه دي، خو لفظ د ابل دا په دې ټولو ته شامل دی. تر دې پورې که دا په ارمي وخان پیدا شي نو هم د هغې به دا حکمي. اوس یو سړی به دا وایي چې یاره ما ته قرآن کې وښی و حدیث کې چې بوختي وخ کوم ځای کې حلال دی، عرابي وخ کوم ځای کې حلال دی، دارنګې مجیدیه وخ چې کوم دی، ارحبیه وخ چې دی، نو دې ټولو به جواب دی چې الله لفظ د ابل ویلی دی او دې کې چې څومره انواع دي د ابل نو هغه ټول دې ته شامل دي. دویم نمبر لفظ چې قرآن کې راغلی دی او حدیثو کې نو هغه لفظ د بقر دی. نو دا د بقر لفظ چې دی زما ورونو په لغت عربی کې دا غوا غویي ته ویلی کېږي، او دا که توري او که دا سپینی او که دا زیړی او که د دې هر قسم انواعی، تر دې چې علما وایي چې دا بقر چې دی دا جاموس میخم بقر دی، دارنګې هغه غواګانې
او هغه میخې او هغه څیزونه چې هغه د عبرې د ستنې نه پیدا دي نو هغه هم وایي په دې کې دي او دا ټول لفظ د بقر دې ته شامل دی. اوس یو سړی دا نشي ویلی چې توره غوا قرآن کې کم ځای کې ده چې قرباني پې وکړه، برګه غوا کم ځای کې ده، خړه غوا کم ځای کې ده، یا د دې غواګانو ډېر قسمه اقسام دي. نو بس دا لفظ د بقر دا ټولو انواعو ته شامل دی. دارنګې شریعت چې دی ګډې او بیزې ویلي دي نو دام هر قسم ته شامل دی، که توره یې که سپینه یې که هر قسم نوعی نو داو ته شامل دی. ځکه قرآن کریم بلسان عربي مبین دی، نو چې دا کله بلسان عربي مبین دی نو د دې به منګه په د شریعت نه د دې وضاحت غواړو. دلته یو مسله ده ورونو چې دې کې نن سبا ډېر د زمونږ علما ورونه او زمونږ د خطیبان ورونه د مختلفو نظریو او د مختلفو افکارو والا په دې کې سم نښتي دي چې په غوا باندې خو قرباني کیږي، خو چې په میخه باندې قرباني کیږي او که نه کیږي. زه یو خبره صرف داسې د نصیحت په طریقه باندې ټول علماو ته کومه چې علماو هغه خبرې چې هغې باندې شریعت داسې تردید نه دی کړی یا شریعت کې کومه مسله ذکر ده د الله نه ویریږئ، دا په هغه شرعي مقدار باندې ویوئ. دې کې یو بل باندې لعن طعن مه کوئ، یو بل پسې بې ځای خبرې مه کوئ، ځکه دې کې د علماو سپکاوی راځي، د عوام په شک کې واقع کیږي. نو زه دا مسله به انشاءالله ذکر کومه چې په میخې باندې قرباني کیږي او که نه کیږي. خو زما د خبرې ذکر کولو نه مخکې دا یو خبره ټول ورونه دې واوري چې زما چا باندې رد مقصد نه دی. ګوره والله ورب الکعبه نه مې په یو عالم رد مقصد دی او نه مې په یو شخص باندې او نه په بل او نه په بل باندې. زه صرف کومه شرعي مسله چې هغې ته زما ذهن رسېدلی دی د کتاب و سنت نه زه د هغې وضاحت کومه. علما دي د چا به یو شانې نظري د چا بل شانې، خو انشاءالله زه د دلیل لحاظ سه چې ما ته کومه خبره ښه ښکاره کېده نو زه د هغې بیان کوم. بعضې علما داسې دي چې هغوی به ویلې چې په میخو باندې قرباني نه کیږي، لکه دا صاحب مرعات 5 جز 1 کې لیکلي دي، دا فتاوی ثنائیه اول جز 810 کې لیکلي دي، دا د رباني صاحب فتاوی 3 جز 340 کې لیکلي دي. نو هغوی وایي د هغوی نظر دې ته رسېدلی و چې یاره په میخه باندې قرباني نه کیږي. خو موږ چې کتاب او سنت او لغت عربي وکته نو دا خبره موږ ته کمزورې ښکاره شوه، نو موږ ته دا خبره حق ښکاره شوې ده الحمدلله په دلیل باندې، په بصیرت باندې، په پویه باندې چې په میخه باندې قرباني کیږي. میخه او غوا دا یو شی دی. او زه به خیر دی دا مسله ذکر کما علما ورونو، که زه د دې نه نه یېرېدلی چې دې کې به دا ټیم لږ ډېر ولګي نو دا کتابونه پراته دي، ما به یو کتاب راغستی او تاسو ته به ویلی چې دا د فلاني عالم د فلاني عالم د فلاني عالم د فلاني قول د فلاني د فلاني د فلاني. انشاءالله دا ته زه وایم اجماع د علماو د ائمه و اربعو د شیخ الاسلام ابن تیمیه د امام نووي د امام ابن منذر د شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین صاحب د دې ټولو اقوال تاسو زه راخلم باذن الله. خو د دې لوی عنوان دا دی، زمونږ دا بعضې ورونه وایي د نبي صلی الله علیه وسلم زمانه کې په میخه باندې قرباني نه ده شوې. زما وروره بقر باندې شوې ده، بقر دغه شی دی نو او دا د هغې یو نوعه ده. اوس به یو سړی ما ته ووایي چې تاسې ویوئ چې دا پاکستانۍ غواګانې دي، نبي صلی الله علیه وسلم خو دې قرباني نه ده کړې. افریقا کې غواګانې دي، په هغې کې میخې دي، د هغې د شکلونه چې وګورې د نیټ لی ورکوي تاسې ته پته ولګي، حیران به شئ حیران. بعضې داسې میخې دي چې هغه بیخي غواګانې دي او بعضې داسې غواګانې چې بیخي میخې دي. نو موږ به کتاب و سنت کې وګورو. کله چې موږ ته کتاب و سنت دا وښوده چې بقر څه شي ته وایي، دغه په خپل ذهن باندې تفسیر نه کوو که نه. قرآن کې بقر راغلی دی نو موږ به لفظ د بقر په لغت کې وګورو. نو علما وایي دا بقر چې دی
لکه څنګه چې ابل بوختي وخ عرابي مصحربي ارحبي مجیدي د ټولو اقسامو ته ابل شامل دی نو دغه شان لفظ د بقر چې دی علما وی دا تورې غوا ته سپینې ته زیړې ته د هغې ټولو انواعو ته که په هر قسم باندې نو دا بقر ورته شامل دی او کوم خلک چې وی چې جاموس دا بقر نه دی نو بس یو دلیل دی موږ ته پیش کړي ډېر دې پسې نه ځي یو دلیل دی پیش کړي انشاءالله موږ به ومنو خو بسند صحیحین چې جاموس دا بقر نه دی او بعض علماء وی دا چېرته د لغت په یو کتاب نیم کې به زه به دا اوس ووایم تاسو ته د علماو عبارت امام ابن منظور افریقیي د هغه کتاب دی لسان العرب دویم جز 354 کې وی والجاموسو نوع من البقره ګوره د عبارتونو ته ګورئ داسې نه وایي چې میخه د غوا په حکم کې د موږ قیاس کوو لکه قربانیانو کې به دا قیاسونه نه کې هغه څه وایي نوع من البقرې وایي دا د غواګانو کې یو قسم د جاموس بقر دی او وایي دې ته وایي فارسي کې کوامیش او ګوامیش ویلی کېږي دا لسان العرب کې ویلی دي بیا تحذیب د لسان العرب چې شوی دی اول جز 203 کې وایي منجد اول جز 101 کې وایي والجاموسو دا جاموس چې دی دا جمع جوامیس او دا وایي دا ضرب من کبار البقر دا غټې غټې غواګانې چې دي که نه وایي دا په دې کې شامل دي او دا په دې کې دغه دي تاج العروس من جواهر القاموس 15 جز او 514 کې وایي چې دا د سید محمد مرتضی کتاب دی چې الجاموسو نوع من البقر دا نوع د څه شي نه ده د غواګانو نه ده ګوره داسې نه وایي چې دا موږ په غوا قیاس کوو بلکې وایي دا څه ده نوع من البقر دا د بقر یو قسم دی د هغې نه خامخا او بیا وایي پارسي کې دې ته ګاومیش وایي او د دې معنی د بقر الماء د اوبو غوا محجم متن اللغه چې هغه د رشید احمد رضا کتاب دی رشید رضا اول جز 508 کې وایي والجاموس نوع من البقر دا میخه چې ده وایي دا په دې غواګانو کې یو قسم ده نو دا خبره چې بعضې علما وایي چې یاره دا یو لغت کې به یو سړي دوه ویلي نو دا خبره کمزورې ده دا د ډېرو علماو په دې باندې قول شوی دی د دې موږ اوس دلایل ذکر کوو انشاءالله چې د صحابو او د سلفو په وخت کې میخه د غوا څه حساب شوې ده چې دا د دغه جنس دی یو په هغې باندې په دې باندې اجماع د ټولو مسلمانانو ده چې زکات د جاموس او د بقر یو دی ځکه وایي دا یو نوع ده چې زکات یو شو نو اوسیه موسه شوه بقر حلال دی غم حلال دی ځکه دا د هغې یو جنس دی امام ابن منذر د هغه کتاب دی الاجماع د ابن منذر او الاشراف د ابن منذر هغې کې وایي اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم ان الجواميس بقرنا وایي هغه علما چې هغه اهل علم دي پوهه خلک دي وایي د هغوی اجماع په دې باندې ده چې دا جاموس دا بقر دی امام ابن قدامه مغنی دویم جز 459 کې وایي والجوامیس بقرون او کالبقرې دا بینه غوا ده دارنګې الفقه الاسلامي دویم جز 842 کې وایي چې علی ان اول نصاب البقر والجاموس 30 د غوا او د جاموس یعنی بقر د دې ټولو یو نصاب دی شیخ الاسلام امام احمد ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی 50 جز او 9 صفحه کې وایي والجواميس بمنزله البقر حکا ابن المنذر الاجماع وایي دا میخي دا غواګانې دي ابن منذر وایي دې باندې اجماع نقل کړی ده نو دا د علماو اقوال دي څلور مذهبونه دا هغې اقوال امام مالک رحمت الله علیه موطا 294 کې وایي وکذلک البقر والجوامیس وایي دا غواګانې او میخې چې دي دا زکات کې یو شی دی لأن الجاموس مثل البقر یعنی مثلیت دی دې کې
د احناف مذهب رد المختار دویم جز 13 کې وی والجاموس نوع من البقر. د حنابلو مذهب امام ابن قدامه المغنی دویم جز 459 کې وی والجوامیس من انواع البقر. میخ د غواګانو قسمونو دي. د شوافع کتاب دی المجموع د ابن منذر پنځم جز 440 کې وی اوږد باس یې کړی دی. وی لکه څنګه چې وخان تقسیم دي بخادي، عرابي، ارحبي، مجیدي، مسحري، نو وی دغسې وانقسمت البقر الى جوامیس و عراب او جوامیس و عراب و دربانیه او بیا وی دغه شان ګډ تقسیم دي. دا ټول دي په دې باندې. مصنف د ابن ابي شیبه هغې کې د حسن بصري قول ذکر کړی دریم جز کې ویل جاموس بقرونه او کل بقر دا میخه چې ده وی دا غوا ده. بس خلاصه شورونو دی کې نوره خبره څه راله چې کله جاموس باندې د سلفو په عبارتونو کې لکه د حسن بصري غونتې او د نورو اطلاق د بقر وشنو حکم د بقر دی. بعضې ورونه چې وایي چې په میخه باندې د نبي اسلام وایي قربانینده شوې نو په بقر شوې د بقر دغه میخه ده او بقر دغه غوا ده. دې کې دا بیا نشته چې دا شکونه څوک ځان ته کوي چې دا د ستنې غوا ده او دا د بله غوا ده او دا بله غوا ده او دا بله غوا ده. او ما ویلې هغه ورونه چې هغو ته دا شک دغه شوی دی خیر د دې نیټ کې وګوري چې په دې افریقا کې غواګانې څنګه دي او میخې څنګه دي بیا به دوی ته پته ولګي چې او رښتیا دا یو قسم نوع دي. او دا به موږ قرآن او حدیث کې شو ثابتولی. یو روایت درته وایم زمونږ بعضې د ناپوهه ورونو ته زه وایم زدین ورونه هغوی وایي یاره چې تاسې ووایو چې قرآن او حدیث پوره دی نو موږ ته قرآن او حدیث کې میخه وښیه وایي. نو د هغې خو زه یو الزامي جواب هم کوم هغه دا چې قرآن او حدیث دا څه غوجل نه دی ته پکې میخې ساتې دا لاړ شه چېرته بل ځای کې وګوره. او تذکرې شته دی وایي صحابه وخت کې وایي میخې نه وې او د نبي سلام وخت کې نه وې نو چې نه وې ستاسې فقه کې چې ورته حلال وایي وایي د امام صاحب حلالې کړې څه نه میخه قرآن و حدیث کې شته هم دقه بقر ده. او د دې به ته یو مثال ویم دیلمی مسند الفردوس دویم جز یو سلسلیریش کې په 2650 نمبر باندې د علی بن ابي طالب رضی الله عنه روایت راوړی دی چې علی رضی الله عنه وی الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیه. میخه په قربانی کې د 2 کسانو نه د صحیح کیږي. دا روایت موقوف دی خو په داسې ځای کې علما وایي دا په حکم د مرفوع دی ځکه دې کې څوک ری نشي چلولی. دویم مصنف د ابن ابي شیبه دریم جز 221 کې کتاب الزکات کې وایي عکرمه ابن خالد وایي زه په صدقاتو د عق قبیلې باندې چې دا یمن کې یو قبیله وه زه مقرر کړی وم. وایي ما هلته سپین ږیري ولیدل چې هغوی د نبي علیه السلام زمانه کې زکاتونه ورکړي وو. وایي ما ته د میخو باره کې تپوس وکړه. وایي ما ته یې وویلې چې والجوامیسو تعد فی الصدقة کالاباقیر. میخ او غوا یو شی دی نو د زکات هم یو دی. نو دا روایت د عکرمه ابن خالد دا وګورئ تاسې په مسند ابن ابي شیبه کې. نو دې نه صریحي دلیل دا دی چې صحابو زکاتونو کې میخې غواګانې دا یو شی ګرځولې وې ځکه دا یو جنس دی. دا لا څه کې ذهبي دې سیر اعلام النبلا کې لیکلي 4 جز کې 319 کې او 411 کې بیا وایي او دا ابو نعیم په حلیه کې ذکر کړی دی 4 جز کې. هشام د ابن سیرین نه نقل کړی دی و یو سړی په مدینه کې دغه کې بیمار شو. نو چې بیمار شو نو چا ورته وویل چې ته د میخې پی وڅښه. د میخې پی خو مدینه کې نه و ځکه عربو کې دا میخې کمې وي نه وي بیخي. نو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه چې دا د بحرین د علاقې عامل و هغې ته جواب ولېږه چې لکه دلته میخې شته وایي دنیا ترې ډکه ده وایي ان ابعث الینا بجاموس یوه میخه راولېږه پوی ته مې وله ضرورت دی. دا چې دی وایي چې د صحابه وخت کې میخې نه وي نبي سلام میخې نه وي اوس روایت ته وګوره فبعث الیه ب900 جاموسنا 900 میخې وله راولېږلې. هغه ویلې ما یوه اراده کړې وه تا 900 راولېږلې وایي پی یې خوره غوښه یې خوره او دلته یې ځان څه قبض کا. بس دی نور دی کې څنګه دلایل دی کې سړی ووایي. نو قرآن کریم
او شریعت چې دی د لفظ د بقر ویلی دی او لفظ د بقر د به منګه قرآن و حدیث کې ګورو لغت کې به ګورو بعضې خلک وایي دا قیاس دی چې دا میخه قیاس کوي په غوا باندې موږ یو قیاس نه کوو قیاس خو هغه ځای کې خلک کوي چې هلته نس نه وي موجود دلته خو نس شته دی که نه او موږ یو ټکی ګوره د عبارتونو د علماو کې ویل چې جاموس نوع من البقر او بعضې خلک چې وایي چې کل بقر نو البنایه کې وایي جاموس الجاموس والبقر سوا وان اسم البقر يتناولهما جاموس او بقر دا یو شی دی او دا نوم د بقر میخه غوا دواړو ته شامل دی او بیا وایي والجاموس نوع من انواع البقر ولا تصح ان يقال انه كالبقر داسې به نه وي چې دا د غوا په شان ته دی بلکې دا خود بقر دی موطا د امام مالک کې هغه قول منګه ویو دا الفقه علی المذاهب الاربعه کې وی ولا تصح الاضحیه اضحیه صحیح نه ده مگر په هغه چیز صحیح ده چې قرآن هغې ته نعم ویلي نعم څه دی بیا تفسیر یې کوي من الابل والبقر والجاموس والغنم بیخي په بهیمة الانعام کې څه ذکر کړی ده د جاموس ذکر کړی دی دا الفقه علی المذاهب الاربعه وګورئ فقه السنه په هغې کې وایي چې شریعت موږ ته ویلی چې قرباني په څه وکئ په بهیمة الانعام باندې وهي الابل والبقر والجاموس والغنم دا ګوره بهیمة الانعام کې شمارلی دی الموسوعة الفقهية الكويتية هغې کې وایي وقد سوى الفقهاء والجاموس والبقر في الاحکام په احکام شرعیو کې غوا او میخه یو حکم لري د شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه نه چا تپوس کړی دی چې دې شی نو قرباني کیږي که نه نو هغه وایي زمین عرب کې کمې وې نو خلک ورسه داسې عادي نو نور الجاموس نوع من البقر دا یعنې یو قسم دی د دې نه اوس خبره اوږدېږي خو زه د خبرې لنډ حاصل دا ویم چې کوم رونه دا وایي چې دا د رسول الله زمانه کې نه او اوس یې موږ نه ویو نو دا بقر لفظ هغې ته شامل دی موږ ورته خیر دی لغت کې وګوره د سلفو عباراتو کې وګوره د نبي سلام وخت کې پارمین غویان چېرته وو پارمین چیلي چېرته وو دا پارمین چرګان چېرته وو په شریعت دا لفظ ویلی دی نو که د هر قسم یې بیبب کې ته دغه کېږي چلیږي بعضې وایي یاره میخه بیخي شکل یې بدل دی د دغه نه زه یم ته دې نیټ له ورکه انواع البقر الکبار والصغار او زه بیا ته وګوره د دې افریقې او د دې نورو علاقو د میخې او د غواګانې نو بعضې میخې به ویني چې هغه بېعینهي غوا ده او بعضې غوا به ویني چې بېعینهي میخه ده نو دا یو شی د زما ورونو هغه علما ورونه که هغه د هر فکر سره نظریه فکر سره د هغه دغه تعلقي موږ ټولو ته ویو یو خو په امت مسلمه باندې سختي مه دغه کوئ دا ګوره ټول څونه امت په دې باندې قرباني کوي چې دې باندې دا پته ورکړي چې قرباني نشته سره د دې نه چې دا کبار العلما سلف علما دا ویلي چې دا صحیح ده یو څو علما لکه مرعات والا شفته و ثنایه شو یا نور دا به د یو نظري نور لاړ شئ دا مسله مخکې نه وګورئ چې بقر څه ته وایي د علماو اقوال وګورئ چې بهیمة الانعام څه دي نو انشاءالله ورونو قول راجح دا دی کې چې ما ته ښکاره شوی دی په دې دلایلو باندې هغه دا دی چې په میخه بیخي بېشک او بېشبهې قرباني کېږي کوم رونه چې هغه په دې شک کې پراته دي نو ځان ته شکونه مه اچوئ او خیر دی دا مسله ده چې مخکې د سلفو زمانه کې و داسې نه دی دا میخه پرون پیدا شوې ده د صحابو زمانه کې هم دا میخې وې زکات یو احکام یو ټوله قیسې یو او څه علما وایي چې دا نوعه ده دا نوعه ده اوس زه به یو انسان ته ووایم چې هلکه چې یو سړی به زید نوم به نو هغه به وایي چې زید خو زه مونځ نه کوم ولې ما ته قرآن کې خو الله نه دي ویلي چې زیده مونځ وکړه عمره مونځ وکړه بکره مونځ وکړه یو سړی به وایي زه خو په عربو کې د پنجاب خلک نه وو د پارسي والا نه وو د بل نه بل نه خو عربیانو ته ویلو نو موږ به جواب کې څه ویو کتاب و سنت انسان ویلی دی نو ته انسان یې که نه که د هر قسم یې که په هر شکل یې اوښ باره کې داسې خبره ده که هر قسم اوښي که په هر نوعي ګډو باره کې داسې ده که پارمي او که غیر پارمي دا شرعي مسله ده او انشاءالله موږ او تاسې به مسله چې بیانو موږ د شریعت د دلایلو نه بیانو
هوایي خبرې به موږ نه کوو. یو عالم خبره مې واورېده، زه وایم علماو له هم داسې نه دي په کار. یو مولوي صاحب دا مسله کړې وه چې په میخه قرباني نه کړي. دغه ذهن به دې ته رسېدلی و. الحمدلله زموږ ذهن دې ته رسېدلی دی چې کېږي پې الله دې هغه له د خپل فکر اجر ورکړي، الله دې ورته دماغ کولاو کړي او موږ له دې الله د خپل اجر راکړي. نو بیا پسې مولوي صاحب را پاڅېدلی دی، وایي ته وایي د نبي اسلام وخت کې میخه نه وه، نو پلانکو چېرته وه او جاز چېرته و بل. او که موږ کله پلانکو ته او جاز باندې قرباني کوله او دین هم ورته ووایه، ستا خبره بلکل صحیح ده. رسول الله زمانه کې میخې هم وي، د رسول الله زمانه کې صحابه و زکات هم داسې اخیستی دی. نو دا یو مسله وه چې په دې حیواناتو باندې قرباني کېږي. انشاءالله که الله ژوند راکړه سبا به زموږ دا موضوع وي چې د دې حیواناتو عمر به څونه او شرطونه به څونه او په قربانۍ کې غاښ شرط دي د څارویو که نه دي. هذا وبالله سبحانه وتعالى التوفیق. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن.